آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستانا بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانا بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانا منم دخلا گانو میری رب تیرا تا جوڑ کړه منم دخلا گانو میری رب تیرا تا جوڑ کړه आवाज लेगिता पदरुस जहान अफगानिस्ताना आवाज लेगिता पदरुस जहान अफगानिस्ताना बला दे वाखलम जार दे शम जानान अफगानिस्ताना बाद बश जख्मी जख्मी वीरान अफगानिस्ताना बला دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانا بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانا منم دخلا گانو میری رب ملي تاسو ټول ورونو خویندې د خدای روکي چې جوړ او نن د یو ځل بیا د یو ځای ته راغلی چې دغه ځای یو جومات و مخکې په دې څو کلونو کې دغه جومات غیر فعال و بند و اوس د دغه کلي خلک موږ نه غوښتنه وکړه چې تاسو راشئ دغه جومات وګورئ دا ډېر د یو مخکینی جومات و او غواړي چې دغه مدرسه تبدیله شي او دغه جومات موږ جوړ کړو اوس ځو دغه ورونه خویندې پوښتنه کوو هغه موږ نه تاسو ورونه نه څه غوښتنه کوي ځینې به خبرې کوي आवाज लेगिता पदरुस जहान अफगानिस्ताना आवाज लेगिता جومات په دې څو کلونو کې دا غیر فعال و اوس دغه د کلي خلک غواړي چې دغه جومات مدرسه تبدیله شي او تاسو ورونه غوښتنه کوي چې موږ سره مرسته وکړي خو یا هم غیر فعال ده دیوالونه ګوري دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانا منم دخلا گانو میری رب تیرا تا جوڑ کړه منم دخلا دا مخکې جومات و او اوس موږ غواړو شا پروت دی او مدرسه دلته جوړه شوه ثواب هم لري او د اخر هم ډېر د زده کړې پاتې دي او دلته د کوڅې د اخر سر کې یو دوه مسجد شته دی خو د مشکلاتو وجې جنکۍ نشي کولی چې هلته لاړ شي زده کړې وکړي او موږ غواړو چې دا جومات شړ پروت دی او موږ سره څه کومک وکړي چې دې کې قهوه جوړه کړو د جومات دیوالونه جوړ کړو د اوتار کې جوړ کړو او فرش قرآن شریف هېڅ هم نه لري مخکې دا جومات و او تاسو پورته سره یو هېڅوک مرسته نه کوي تاسو دا مدرسه راشي زده کړې وکړي نه تر اوسه چا موږ سره دا کومک نه دی کړی مرسته نه ده کړې چې دا جومات جوړ کړي او جنکۍ دلته راشي زده کړې وکړي زه خدای مهربانه خپلو جانې دغه ورونه خویندې تاسو ټول به ګوري انشاءالله تاسو سره مرسته مې کوي او دغه مدرسه لپاره انشاءالله فرش هم به اخلو قرآن شریف هم به اخلو خو یا هم خرابه ده او بمبۍ هم بمبه هم خرابه ده دا به تاسو ته جوړوو او د دغه کلي خلک نجونې دا ټول به انشاءالله دلته راځي سبق هم وایي زده کړه به کوي او دا تاسو ټول استادان یاست تاسو څه غواړئ خور جانې البته دلته جومات نشته خو جنکۍ دلته اجازه نه لري چې ملي سړک دی او لاره د خلک ډېر دي هلته راشي لاړ شي سبق لکه دا کیسه ده لکه ټول کورونه دي امن دي پناه ځای د جنکۍ لپاره ډېره ښه زمینه ده چې دلته کولی شي چې دلته قرآن شریف زده کړي قرآن شریف زده کړي هم د دنیا دین ده او د دنیا کامیابي ده ډېره ښه ډېره ښه او تاسو هم خپل استاد یې او زه هم
خصوصا ځای همدا چې دا ځای یو شاړ ځای دی همداسې خرابه ده او د ځمکې په سر بهترین ځای د مسجد اوسي او دا چې داسې شاړ پروت دی دا به بهتره اوسي چې آباد شي یو دوه استادان ورته ونیول شي او شاګردان وروزل شي پکې دا به دنیا او آخرت لپاره هم خرما او هم ثواب ټول لپاره او ټولو لپاره استادان لپاره او وروڼه او خویندې چې مرسته کوي دغه مدرسه لپاره ټول چې لپاره یو څو حافظان وروزل شي او د قرآن زده کړه پکې وشي دا به بهتره اوسي دونه چې هسې شاړ پروت دی صحیح ده خور جانې ټول هغه خویندې چې غواړي چې دغه مدرسه ته مرسته راولېږي یا فرش ورته راولېږي قرآن شریف ورته راولېږي یا نقد پیسې بیا لپاره نو تاسو کولی شئ په دغه خیر کار کې موږ سره برخه واخلئ او خپل خیرات صدقه موږ ته راولېږي. تاسو ټول ته معلومه ده چې روژه هم را روانه ده او په روژه کې دا کار ډېر ثواب دی او دا د صدقه جاریه کار ده. تاسو ټول ته ثواب اجر راځي. جانان افغانستان منم د ښکلاګانو میرے رب دې راته ښکلاګانو میرے رب دې راته جوړ کړه. هر څوک چې غواړي دغه مدرسه سره مرسته وکړي خپله مرسته موږ ته راولېږي او تاسو په خپله پوهېږئ چې دا هسې پاتې دنیا ده هېڅ په درته پوهېږي. نو راشئ چې دغه مدرسه سره مرسته وکړو تر څو زموږ دغه نجونې دغه مدرسه ته لږ راشي او قرآن شریف زده کړي او د دې ثواب تاسو ته هم رسېږي موږ ته هم رسېږي او زموږ د ستاسو آخرت ښه شي. نو خپل مرسته چې غواړئ موږ ته راولېږئ. زما د واتساپ نمبر 070 دا زما د واتساپ نمبر ده. موږ ته خپل مرسته راولېږئ. روژه هم را روانه ده. په دغه خیر کار کې تاسو ټوله باندې غږ کوم. تاسو ټوله به برخه اخلئ او نور ستاسو وخت نه نیسم. خدای په امان.